د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه او پیاوړي لوبغاړي مجیب الرحمن د خپلې لوبډلې او لوبغاړو په اړه ځینې خبرې کړې دي چې موږ هم غواړو له تاسو سره همدغه خبرې شریکې کړو. ملګرو که هر چا زموږ یاران ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی د هر ډول سپورټي خبرونو لپاره یې درسره سبسکرایب کړئ. د افغان لوبډلې 19 کلن تنکی ځوان سپینر بالر مجیب الرحمن په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې افغان لوبغاړو اتفاق، اتحاد او ګډې هڅې به د لوبډله د درې اړخیزې لوبلړۍ په اتلولۍ ونځوي. نوموړی د افغان لوبډلې د اتحاد په راز ستاینه کړې. دا خبرې وروسته له هغه کېږي چې افغان لوبډلې په درې اړخیز لوبلړۍ کې له زیمبابوې وروسته د یکشنبې په ورځ د سپتامبر په 15مه نیټه بنګلادیش ته هم ماتې ورکړه او مجیب الرحمن په دې لوبه کې 4 وکټې واخیستې او 15 منډې جوړې کړې. مجیب الرحمن هم دا ویلي چې افغان لوبډله ښه روزنه ترلاسه کړې او خورا تشویق شوې ده. د دوی هدف دا دی چې یو ځای په همغږۍ ولوبېږي. که دوی همداسې په اتفاق سره ولوبېږي نو یوه لوبه به هم ونه بایلي او مثبت نمرې به واخلي. افغان لوبډلې په اتفاق سره د ګډې لوبې په ترڅ کې بنګلادیش په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې هم ماتې وخوړه او اوس په 20 ورځو لوبلړۍ کې هم د نمرو په جدول کې لومړی مقام لري. د کرک بوز ویبپاڼې لیکلي چې افغان لوبډلې په 20 ورځو لوبو کې هم ښه ریکارډ جوړ کړ او 12 ورځو لوبو کې پرله پسې بریاوې واخیستې. مجیب الرحمن زیاتوي زیمبابوې او بنګلادیش دواړه ښې لوبډلې دي، خو موږ چې په عربي متحده اماراتو او یا هم کابل کې کوم تمرینات وکړل دا مو د دې لپاره وکړل چې په درې اړخیزه لوبلړۍ کې یوه لوبه هم ونه بایلو او ټولې یې وګټو. د هغه په وینا په 20 ورځو لوبو کې افغان لوبډله خورا پیاوړې ده او همدا علت دی چې 12 لوبې مو سر په سر ګټلې دي او د استرالیا ریکارډ سره مو د ټیسټ په څیر په 20 ورځو لوبو کې هم ځان مساوي کړ. دغه افغان اف بریکر زیاتوي چې اوسنۍ لوبو د بریاو ستر علت د لوبغاړو ترمنځ یووالی او اتفاق دی. بل پلو شکیب الحسن له خپلو لوبغاړو ګیله من دی په داسې حال کې چې افغان لوبغاړو په خپله لوبډله کې د همغږۍ او اتفاق خبره کوي. بل پلو بیا بنګلادیشي لوبډل مشر شکیب الحسن له خپلو لوبغاړو د نه همغږۍ او ناسم پلان له امله خفه دی. هغه ویلي چې زموږ لوبغاړي په ګډه یو بل ملاتړ نه کوي.